ورکول او قبلول دا فرض، او مہر دا چې دی نو دا واجب دی، او خطبه د مولوی سے دا سنت دا مونږ چې لاړ شو او کینو او خطبه ووایو او په هغې کې دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم حدیثونه ووایو او د قرآن کریم آیتونه ووایو دا سنت. د مولوی صاحب راوستل د هغه خطبه ویل دا سنت دی، او دا مولوی صاحب چې د باندې ایجاب او قبول کوي چې هلکه تا غله ورکړې وا ورکړې دی د دا جینۍ او هغه ته تا قبوله کړې وا او قبوله کړې دی د دا جینۍ، دا دې ته ایجاب او قبول ویل کېږي، دا پکې فرض. او دا ګوره یو خطرناک ځای دی. ایجاب قبول دې ته ویل کېږي چې یو سړی بل ته ووایي چې ما خپله لور دا مې تاله درکړه یا ستا زوی له مې ورکړه، او هغه ووایي چې ټیک ده زما شوه یا زما د زوی شوه، بس دا ایجاب قبول شوی. د دې نه وروسته بیا دله روا نه ده چې دی بیا پاسې بل یو پسې ځي هغه ته وایي چې دا خپله لور تاله مې درکړه او تاله در کوم. دا خو د ساورو حساب دی، کله دلته خرڅ کا او کله هلته خرڅ کا او کله هلته خرڅ کا، دا بیې کوه، دا د ساورو دغه دی. چې میخه او غوا دې یو ځای کې خرڅه کړ د سړي باندې خبره دې ورسره شوې ده، خو بل ځای کې درته ریټ ښه میلاویږي چې بیا دې په هغه خرڅه کړه، چې سار له خبر شو هغه لا بیلې نه ده یا بیلې وه چې بل یو چې دی نو ښه میلاو شو چې اوس دلته بیا بانې جوړوه چې ده نه واپس کوه هغه. دا د ساورو حساب. بني آدم دی په دې حساب کې نه دی. ښځه رشته دا محترم شی دی، رشته دا د عظمت نښه ده، په دې کې دا خبرې نه چلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا ایجاب او قبول دی په ټوکو وکړو اکه په رښتیاو دی وکړو، هر څنګه چې دا الفاظ استعمال کړ دي خدا شوي دي، دا اوس بدلولی نه شي. اسلام دغه وایي چې دا ایجاب او قبول چې چا وکړو په د په ټوکو یې وکړو او که در زړه ده چې د دا خبره کوله، خو د خولې نه د ده وتل دي او د دې کار چې ده نو کېدل، په دې کې بیا نورې خبرې نشته. دا اوس شو، دا بیا دی بل ځای نشي ورکولی. نو خبره مې دا کوله چې نکاح کې دا یو څو خبرې چې دي دا ضروري دي. ښه، ایجاب او قبول دا فرض شو، ټیک شو، او خطبه د مولوي صاحب دا سنت ده، او ګواهان دا واجب دي، او مہر چې دی نو دا واجب دی. ګواهان او مہر دا دو خبرې چې دي دا په ده باندې واجب دي. چې مولوي صاحب راولي نکاله نو ګواهان به ورسره هم را پیدا کوي، کم سے کم 2 ګواهان خو چې دی نو هغه به را پیدا کوي چې سار له خلکو منځ کې هغوی دا خبره کوي چې او زمونږ په مخ کې د دوی دا کویدنه یا دا واده دا خبره زمونږ په مخ کې د دوی شوې ده. نو دا ګواهان او دا مہر مقررول دا واجب دی، او دا مہر د دې جینۍ حق دی، او په دغه باندې دا جینۍ چې دی نو دا دې سړي لپاره روا کېږي. نو دله حدیث طیبه کې هم دغه خبرې تاکید راغلی، او قرآن کریم کو آیتونو کې دې صورت کې هم د دغه خبرې تاکید راغلی چې په دغه مہر دا دله روا شي، دا د دې حق دی، دا به دې له ورکوي. نو دې کې دې خوا دې کوي نو ځان چې دی نو تباه کوي. نو الله جل جلاله د دغه ناجایزو طریقو نه من راولېږله، وی وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، چې ورکړئ تاسو ښځو ته مهرونه د هغوی نحلتن په خوشحالۍ سره. ډېر خلک به داسې وو او شته هم چې هغوی مهر ورکول دا بوج به ګڼلو او بوج ګڼي. نو الله وایي نه، دا د هغې حق دی، دا به وله په خوشحالۍ ورکوي، دا د اسلام حکم دی او د هغې حق دی، دا به په خوشحالۍ ورکوي، دا به تاوان نه ګڼي چې دا په ما باندې چې دی نو بوج دی او تاوان